لالا ولې ولاړ یاره داسې خبره ده چې ګلبدین را روان دی د اسلام آباد نه او هغه ته لږ استقبال کې ولاړي خو زکام ورته لګېدلی دی او نن سبا چې کوم حالات دي ټوله دنیا یې کوم ده زر لګي صحیح ده نو لږ به د هغه نه ځان ساتئ ستړي مشي به لاس نه میلاوخئ صحیح ده په طریقه به ستړي مشي کوئ چې کوم تاسو ته ډاکټر هدایت درکړي دي ولې چې اوس دا ډېر خطرناک دی او ډېر تیز لګي د هغه نه به ځان ساتو صحیح ده ټیک شو السلام علیکم لا 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 داسې السلام علیکم لالا څنګه ښه خیر دی ستړي مشي وکړئ ستړي مشي وکړئ لالا څنګه الله خیر هلکه دلته ودرېږئ ساید ته شه لالا څنګه الله خیر دی طبیعت مزاج ښه دی رالی او جی رالو تاسو ته کرونا وایرس دی نه جی زکام دی او ټیسټ مې کړی صفا دی زکام دی لالا تاسو ته او زکام دی لالا تا به داسې چل کوو که نه چې حجرې ته به ځو صحیح ده خفه کېږم تاسو لرې ځینه رالی یاره کور ته به لږ لاړ شو رور جانه لالا کور ته به لږ ورشو او کې به نو او چې به وسکو لالا خفه نه شئ تاسو ته به چې هم زه راوړم هر څه کانه هم تاسو ته میلاوېږي په ټایم باندې خو دې ټایم کې حجرې ته زه ولې چې تا ته پته ده چې کرونا وایرس دغه په اټلي کې او په ډېرو ځایونو کې څنګه خلک مړه کړل او تباه او برباد یې کړل او په کرینونو کې هر ته نو مهرباني وکړه لالا تا به بېشکه ځو تا ته هر څه میلاوېږي راځئ لالا راځئ یاره چې مری مې خراب الله نو سړی خو وایي که نه ودېرولو کړو یاره څه نشته مړه په ایماندارۍ داسې عذاب راغلی دی ته وایي څه نشته لالا خو کوم حالات شروع رور جان هم زموږ نه نفرت شروع کړ یار دا کوم حالات نه لالا داسې خبره نه ده خو ویرېدو که نه هلته هېره خو تا ته پته ده که نه کرونا کوم حالات شروع دي په دنیا کې راځئ لالا خفه السلام علیکم وعلیکم السلام بلبلو څنګه الله خیر دی طبیعت مې ښه دی خیر دی ستاسو دکان کې دغه د تروړې هم پکار وي لکه د وړو تروړه نشته مازدیګر بنده راوغواړه مازدیګر په څو به راوغواړئ 1500 تروړه 1500 ته وخته وای دا به بس کیلوګانو به یې نو زه به یې راوغواړه یاره مهرباني وکړه والله ډېر سخت حالات دي یار السلام علیکم لالا تا وګورې خولې دې کاسه چینده وعلیکم السلام دا مې ځکه اچېلې ده چې په 100 روپۍ نن سبا ماست دی او په 100 روپۍ کاسه ده نو دا آسان دی پرېوځي بل دا چې دې ته وایرس هم څه نه وایي دا کلک دی مضبوط دی اوریجنل سټیل دی او په 100 روپۍ دی نو 100 روپو د ماست نه کاسه اوریجنل الله په امان الله په امان داسې چل دی چې تاسو ته پته شته چې سید عاید دي نن سبا دا یو ځای مه ګرځئ ولې چې حکومت ویلي دي چې رش مه جوړوئ او کورونو کې کښېنئ دا چوټیانې موږ له ذکر راکړي دي چې تاسو کور کې کښېنئ د خپل ځان حفاظت وکئ یو ځای ټول مه کښېنئ یو په کور کې په قلاره کښېنئ دا زموږ حفاظت هلکه حکومت راغلی حکومت السلام علیکم یو ځای ولاړې چل څه دی جدا ودرېږئ شابئ تاسو ته پته نه ده تاسو له چوټیانې څه نه درکړي دي کور کې کښېنئ ما ته کرکټ هم نشي کولی دلته وسته وګوره زه درته یم کور کښېنه او ته لا د کرکټ خبرې کې ګورئ ماشومانو هر یو ګنټه پس لاس وینځئ نن سبا دا مرض راوتی دی دا کرونا وایرس اوس تاسو لاس وینځلي دي نه شابئ لاس وینځئ هله هلکه دا څنګه دا خو ما 2-3 صابونونه دلته راوړي وو
او دغه پیته پکې پریخه ده دا ولي دا مونږ ته توتي ګل ویلو لالا توتی ګل لاله ته ویلو او ظالمانو 2 صابونونه په 10 منټه کې ختم کړ دا ما پرون راوړي و تاسو پته نه چې څه کوي یاره ضروري نه ده دا لاسونه ټیک ده انځلم ضروري ده خو 3 غنټې پاس انځي صحیح ده هر غنټه راځي او تاسو صابونونه ورشهغه توتی ګل له وغواړه مړه د دې توتی ګل پته نه لګي چې دا السلام علیکم وعلیکم السلام توتی ګل څنګه خیر ده او وړو صابونونه مې برز راوړي 3 او په یو ورځ کې 3 صابونونه ختم کړه دا وګور دا پاتې دا ته ما ویلو ور غنټه پس لاسین زه دا مرز راوته دی ټي وي کې ویلو چې یو غنټه پس لاسین خیر ده دوی ته وایه 4 غنټې بعد انځي د صابونونو نه اخلاص کړو یو دی کم ځای ته ورسولو یاره مړه لکه والا والا Magul, panjo acho. Autam ka. Autam. Wala ko matrale. لکه څه کوئ څه تاسو ته ما پرون څه ویلو یاره نه پوهېږئ ته خو غټ سړی مړه کورونو کې کښېنئ سړیه ځان هم ما ته کرکټ به هم نه کوو اوس نه به کوئ که نه تاسو ته ما څه ویلي چوټیانې څه نه در کړي هلکه کورونو ته ځئ خپلو کورونو ته راشئ یاره یاره داسې عزت ته پاتې شو د شپږو ګنټو نه کېنولی یم او نه ډوډۍ شته او نه چای شته او نه اوبه شته داسې بېعزتۍ ته پاتې شو په د کرونا مې راته کې بس نه خوراک شته او نه ښه شته او نه بس چې بېرته وده شو لالا خوراک مې لګولی دی لالا دا خوراک دی والا خفه نه شي لالا ښه ډېره بېعزتي ده زمانو خدایه چې وی خورو او که څه پې وکړو اوس د ډانګو خوراکونو ته پاتې شو د دې نه خوا مرګ هم بهتر دی دا څه بېعزتي ده دا او لالا لکه څه دي لالا چای مې دله راوړی دی یاره دا څه بېعزتۍ ده په یا به مرو او یا نه په دې ډانګو به م وجني نو لالا دا چای در ونیسه اورې دا واله لالا دا واله لالا خفه کېږه مه ښه خو ما کور ته بوځئ که نه یاره تاسو به کله ماله ډاکټر راولئ یار لالا یوه هفته وشوه د ډاکټر به تاسو ماله کله راولئ لالا نن به ډاکټر راځي نه چیک اپ به لګوي بیا به دې کور ته بوځو صحیح ده صحیح ده نو او لالا خفه کېږه مه ښه مجبوري ده السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه الله خیر دی راغلی زه شکر ده چې راغلی دا زموږ لالا ګلبدین راغلی دی لکه اسلام آباد نه نو دا ټسټ چې وله ما ویل وکړئ ور تنګ شوی دی چې کور ته بیا بوځو راځئ جي راځئ سلام ډاکټر صاحب څنګه ښه خیر دی تاسو څنګه خیر دی بس دغه دی زکام راته لګېدلی او د کور خلک هم را نفرت کوي او دلته کېنولی یم او په ګنټو نه راځي او چې راځي په لرګو کې خوراک راوړي زه به له اوسې لږ کوم کښېنئ ساه واخله ټوخی وکړه ستاسو لږ شان زکام دی یو منټ حاضر دا منډې تېرې کړې د لرګو خوراک ته پاتې کړي ډاکټر صاحب دعاګانې به درته کوم دا څو شو ښه صحیح ده نه خوشحاله کړه لالا جی السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه چلې ډاکټر صاحب سړی څنګه دی کرونا څه شته که نه لکه کرونا مرونه نه معمولي زکام و انجکشن مې ورته وکړو ټیک ټاک دی یاره ټیک دی ټیک دی
مو خدالا شنو دامو بخورا كل مرة لا كرونا نشتا تيجي تاسو خو ما وی چې زه نه یم بیمار نه یم بیمار نیم زکام دی خو تاسو نه منله Ha ha ha!